ټیک ټاک مونټایز اکاونټ به څنګه جوړو؟ ډیر ملګری ماته کمنټ کوي چې ټیک ټاک مونټایز اکاونټ څنګه جوړیږي او یا چې د موږ ټیک ټاک نه څنګه پیسې ګټلی شو او داسې موږ ته طریقه وښایه چې ټیک ټاک مونټایز اکاونټ جوړ کړو هغې لارې موږ پیسې وګټو. دغه ویډیو تاسو لپاره ده یو کې یا یو اس ای یا جرمني یا فرانس یا جاپان همداسې نور اکاونټونه به څنګه جوړو. دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د یو کې یا یو اس ای اکاونټ جوړولو مکمله طریقه ده، هغې لارې تاسې کولی شئ چې پیسې هم وګټئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. همداسې ویډیوګانې زه روزمره اپلوډوم. زموږ اکاونټ اوس پورې فالو کړی نه یم، همدا اوس فالو کړئ. نورو ملګرو سره دا ویډیو هم شیر کړئ. السلام علیکم دوستانو، موږ څنګه کولی شو یو اس ای یا یو کې، جرمني، جاپان، فرانس او همداسې نور اکاونټونه موږ څنګه جوړو، هغه هم مونټایز باید موږ ته ارننګ شروع شي. ډېرې ملګري نه دا یو کمنټ د ما دپاره او ریکویسټونه کوي چې داسې ویډیو جوړ کړه چې موږ هغه کې پیسې وګټو. داسې اکاونټ راته جوړ کړه. په دې ویډیو کې ما تاسو ته د یو اس ای د امریکایي اکاونټ جوړولو مکمله طریقه ښودلی دی. موږ څنګه کولی شو چې امریکایي اکاونټ جوړ کړو. دې دپاره به تاسو د پلی سټور ته ځئ. کروم بروزر یا پلی سټور چې هر یو بروزر تاسو سره وي، نو تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو سرچ ته ولیکئ ټنډر وی پی ایل. صحیح ده؟ ټنډر وی پی این. صحیح ده؟ څنګه چې دا تاسو سرچ کوئ، سرچ نه بعد چې دی دا تاسو به انسټال کوئ. څنګه چې تاسو انسټال کوئ لږ ویټ وکړئ چې تاسو ته شو شي چې کوم یو وی پی این دی. دغه وی پی این دی، ګورئ دغه غشي علامه چې تاسو وینئ. زموږ انټرنیټ لږ ایشو ده، مشکل دی. دا چې څنګه تاسو اوس ماته اپډیټ غواړي، خو ما الریډي کړی، زه به اپډیټ کړم. بیا تاسو انسټال کوئ. څنګه چې تاسو دا انسټال کوئ، انسټال نه بعد چې تاسو به راشئ خپله وی پی این هغه خلاص کوئ. څنګه چې تاسو وی پی این خلاص کوئ، وی پی این نه بعد چې دلته تاسو ته د غشي علامه ښکاري، دا دنیا، دا جالې، دلته به راشئ. دلته به تاسو ته یونایټډ سټیټ به شو شي، یو اس ایسټ، دا به تاسو ایډ کوئ. صحیح ده؟ نور کې لاس مه وهئ. که چېرته تاسو سره جرمني اکاونټ وي نو جرمني سلیکټ کوئ، که چېرته یو کې سلیکټ کوئ. دې دپاره به تاسو یونایټډ سټیټ ایډ کوئ، سلیکټ کوئ. صحیح ده؟ څنګه چې تاسو دا ایډ کړو نو تاسو به یو ټیک ټاک د پلی سټور ټیک ټاک وي، د کروم بروزر چې هر یو ټیک ټاک وي. ما په بیک هم د لینک ورکړی چې ټیک ټاک ریل چې هغې کې لیف هم راځي، ما هغې کې ورکړی دی، تاسو هم کتی شئ. اوس به تاسو راشئ د ټیک ټاک خلاص کوئ چې هر یو ټیک ټاک وي. صحیح ده؟ اگزامپل د ما سره یو ټیک ټاک خلاص دی. صحیح ده؟ زه به داسې کار وکړم، زه به تاسو ته له سره به سر نه به راشم. صحیح ده؟ تاسو چې څنګه دا ټیک ټاک خلاص کړئ نو ټیک ټاک نه بعد چې دلته تاسو ته لیکلي ډونټ هاف ان اکاونټ ساین اپ چې څنګه تاسو وایي دوستانو، دلته به تاسو د یوز فون نمبر اور ایمیل دلته به تاسو ته راشي. دوستانو که سره جیمیل وي نو جیمیل له لارې هم لاګین کوی شئ. که چېرې تاسو فیسبوک وي، فیسبوک له لارې هم کوی شئ. که چېرې تاسو وایي یاره موږ داسې اکاونټ خپله جوړوو، نو تاسو به هر څه نه مخکې دلته به تاسو راځئ. دلته چې افغانستان سلیکټ دی، دغه دلته به تاسو یو اس انتخابوي. صحیح ده؟ ما چې ولیکل یو اس، لاندې به راشئ لکه یو ولیکئ خپل راځي، یونایټډ سټیټ راځي. صحیح ده؟ لاندې به سکور کوئ. که چېرته تاسو یونایټډ سټیټ جوړوئ، یونایټډ سټیټ جوړ کړئ. که چېرته وایي نه موږ یونایټډ کینګډم جوړو، هغه جوړ کړئ. نو هر هېواد کې تاسو یې هماغه تاسو سلیکټ کړئ کې، خو شرط دا چې وی پی این باید ستاسو هماغه سلیکټ وي یا ایډ وي. ځکه چې ډېرې هېوادونو کې کوي ټیک ټاک کار نه کوي، نو وی پی این ورسره کنټیکټ کوئ. دې دپاره که چېرته تاسو وایئ چې یونایټډ سټیټ خو مشکلات دي، بیا یونایټډ کینګډم جوړ کړئ، هېڅ مشکل نشته. که چېرته وایئ جرمني جوړ کړئ، ټول هر څه لیست کې دې کې راځي، خو یونایټډ سټیټ جوړوم زه، ځکه چې اوس ما ویډیو یونایټډ سټیټ کې دی. دلته به تاسو سلیکټ کړئ. صحیح ده؟ څنګه چې تاسو ایډ کړو نو دلته ماته شو کېږي، ګورئ لوکیشن لوکیټډ ان یونایټډ سټیټ وشو. که چېرته اوس تاسو سره لمبر وي نو تاسو به دا یوز دغه لمبر ووایئ. دلته به برایډ هر څه معلومات ورکړئ، تاسو به لمبر ورکړئ، هغه لمبر نه بعد به جوړ شي. زه چې ورکوم دوستانو، ګورئ ښه، زه به بیک ځم. بیک نه بعد چې دلته ما څه وایي فیسبوک کنټینیو، فیسبوک سره نه کنټینیو کوم، خو زه د ګوګل سره کنټینیو کوم. ګوګل به ووهئ. څنګه چې ګوګل ووهئ لږ به ویټ وکړئ، انتظار به وکړئ، دا به لږ ریسرچ شي. دلته به تاسو خپل ایمیل ایډ کړئ چې هر یو ایمیل تاسو سره وي. اګزامپل ما یو اکاونټ جوړ کړی دی، خو زه لاګین کوم. صحیح ده؟ او تاسو په اسانه کېږي، ښه ډېره سخته نه ده. ګورئ که چېرې سره ایمیل ایډ کړئ، ایمیل چې څنګه ایډ کړئ نو ستاسو اکاونټ جوړېږي ډېره په اسانه سره. اوس ګورئ ښه، زه یو ایمیل دلته ایډ کوم. اګزامپل ما طارق لالا دا ایډ کړ، ایک نه بعد دا به لږ ریسرچ وکړي، ډېره په اسانه جوړېږي. ګورئ که چېرته تاسو نه کوم غواړي نو هغه ورکړئ، مشکل نشته.
نشته د پیدایښت عمر غواړي. ما ته د اکاونټ جوړ شو ډیره په اسانه ایزي طریقې سره، خو سخته نه ده ګوره، ډیره اسانه سره دا اکاونټ جوړ شو. دې دپاره ګورې زما د اکاونټ مخکې جوړو، خو اوس ما پکې لاګین که. تاسو ته که دا سخته وي نو ډیره په اسانه سره جوړیږي که نه، مشکل نشته. که چېرته وایي نه موږ په دې باندې پوه نه شو، انشاءالله ولې به نه پوهېږي، صرف لمبر پکې ایډ کړئ. تاسو ته که لمبر والا جوړوئ نو تاسو ته کوډ راځي، که چېرته ایمیل هېڅ کوډ نه غواړي، پوه شوې. ډیره په اسانه سره جوړیږي. دا طریقه تاسو ته لپاره کوشش وکړئ دغسې اکاونټ تاسو هم جوړ کړئ ډیره په اسانه سره. تاسو به لاړ شئ دا 3 ډاټ ته، 3 ډاټ نه بعد چې دلته په سیټینګ ته راشئ، سیټینګ نه بعد دلته تاسو ته لیکلي دي اکاونټ ته راشئ. دلته به تاسو خپل اکاونټ وګورئ آیا دا یونایټډ سټیټ دی که کوم هېواد باندې جوړ شو. دا ماته دلته به اکاونټ انفارمیشن ووهئ، صحیح ده. دلته به تاسو ته لاندې شو شي، ګورئ یونایټډ کېډو ودې کته دا ماته لندن والا جوړ دی، ځکه چې ما دا مخکې جوړ کړی و. ما چې کومه طریقه وښودل هغه یونایټډ سټیټ دی، دا ما چې کوم جوړ کړی دی دا یونایټډ کېډوم دی، ځکه دا ما لندن والا جوړ کړی و. تاسو دا یونایټډ سټیټ شو کېږي. که چېرته تاسو هم اوس پورې نه پوه شوی نو ما هلته لوکیشن چې دی یونایټډ سټیټ ورکړی و، خو دا اکاونټ ما مخکې جوړ کړی و. دې دپاره ما یونایټډ کېډوم همدلته سلیکټ و، دې کې همدا اکاونټ مې خلاص کړ، دا یونایټډ کېډوم راغی، ځکه دا لندن والا اکاونټ و. که چېرته کور کې لاندې نه بعد کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ دلته لیکلي دي فري اپ سپیس، دا به تاسو مخکې دا به پاک کوئ، بیا به ویډیو ایډ کوئ، ویډیو اپلوډ کوئ. ډېره اسانه طریقه ده. ګورئ دا زما مخکینی اکاونټ دلته به تاسو ته داسې ویډیوګان راځي نو ویډیو پوسټ کړئ، هېڅ یونایټډ سټیټ کې هېڅ کوم مشکل نشته. او دویمه ویډیو لپاره تاسو انتظار وکړئ چې څنګه ویډیو اپلوډ کوو، او ویډیو نه بعد چې دی موږ زموږ ویډیو باندې څنګه ویوز راځي. لازمي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.